د رزق لپاره د حلال مال لپاره ډیره مجربه دعا او وظیفه. یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته رالی، د خپل مجبوري او د خپل مسکنت شکایت یې وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته د ملایکو تسبیح ولې نه وایه؟ ابن عمر رضی الله عنه وایي دا موقع ما غنیمت وګڼل چې هغه ذکر هغه دعا زه هم زده کړم. نو مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا پوښتنه وکړه چې هغه کم کلمات دي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راته وویل هغه داسې کلمات دي چې کم څوک یې ووایي دا دنیا به ډیره ذلیله ورته را روانه وي، او په دې سره الله تعالی خپل بندگانو ته حلال رزق ورکوي. هغه دا الفاظ دي، دا کلمات دي چې هغه د ثواب په نیت باید وویل سي، ثواب هم ډیر زیات پکښې دی. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. د سهار په وخت کې 100 واره ویل کیږي. کوشش وکړئ د سهار تر لمانځه مخکې ووایاست، خو که در نه پاته سي وروسته یې ووایاست هم صحیح ده. الله تعالی به تاسو ته حلال رزق درکړي. او دا روایت امام مالک رحمه الله په خپل موطا کې نقل کړی.